إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سیرت په دې مبارکه سلسله کې موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت بیان کړو. هغه به د خلفای راشدینو کې اولنی خلیفہ و. دغه نه بعد دویم خلیفہ دی ابو حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضی الله عنه. دغه سیرت به بیانو ان شاء الله به یوسو بیانونو کې یا په یوسو حلقو کې. الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي د حق د ویلو، او الله سبحانه تعالی دې موږ له بیا توفیق راکړي په هغې باندې عمل کولو. که دې غټو خلکو مبارکې خبرې کول د معمولي کار نه دی. دا خو نن سبا زموږ په دې معاشرو کې دا قصاصین پیدا شوي، دا قصه ګو خلک ناغو ته اسانه ده چې بچا پسې څه خبره وکړه. نور د دې غټو خلکو مبارکې خبرې کول دا ډېر ګران کار دی. هغې وجه دا ده چې چېرته دروغ به جوړ نه کړم، چېرته کمی زیاتې ونه کړم د حق مبارک. چې د نیکانو خلکو مبارک هم بعض خلک افراد کوي او بعض تفرید کوي. نو بعض پکې د دغه نه واوړي د حد نه، او بعض پکې د حد نه کم شي، کم حق چې د هغې هغه ولم نه ورکوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې په کوم ځای کې تذکره کېږي په حق کې د سختۍ، نو هلته به تذکره کېږي د عمر رضی الله عنه. او په کوم ځای کې چې تذکره د عدل او د انصاف کېږي، نو هلته به تذکره لازم د عمر رضی الله عنه کېږي. او په کوم ځای کې چې تذکره د عاجزۍ او د تواضع کېږي، نو هلته به لازم تذکره د عمر بن خطاب رضی الله عنه کېږي. او په کوم ځای کې چې تذکره په یتیمانانو او په کونډو او په غریبانانو باندې د مهرباني او د شفقت کېږي، هلته به لازم د عمر رضی الله عنه تذکره کېږي. که د ملکونو د فتوحاتو باستی شروع کو چې ملکونه کله فتح شوي دي او څنګه فتح شوي، نو په سر کې به تذکره د عمر رضی الله عنه کې. که د جهاد مسله دې وڅېړله او د جهاد د میدانونو، نو بیا به پکې لازم تذکره د عمر رضی الله عنه کې. د خیر تذکره چې دې کوله، نو د عمر رضی الله عنه تذکره به پکې کې. دا لنډه خبره ان سره یاد ساته. عمر رضی الله عنه سیرت کې راځي رجل الملاحم والجهاد، د جهادونو د جنگونو سره. عمر رضی الله عنه هغه مهاجر او بدری هجرت کړ الله سبحانه وتعالی لپاره، او ان شاء الله مخکې راشي دغه هجرت واقع. بدری په جنگ بدر کې شریک شوی دی. هغه خلکو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دوی ته ویلي دي چې ما تاسو بخلي کې تاسو هر څه کوئ. او کې عمر رضی الله عنه دی. عمر رضی الله عنه هغه اولنو کسانو کې دی چې اسلامي قبول کړي. عمر رضی الله عنه هغه لسو کسانو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا گواہی ورکړي چې د لس کسان په جنت کې دي. یو بګي عمر رضی الله ذکر کړی دی، و عمر فی الجنه. عمر رضی الله عنه په خلفای راشدینو کې دویم خلیفہ دی. او عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دی. د لور حفصه رضی الله عنها په رسول صلی الله علیه وسلم باندې واده. عمر رضی الله عنه په صحابه کرامو کې د صحابه کرامو په علماو کې غټ عالم دی. او دا غوی په زاهدانو کې غټ زاهد دی، د دنیا نه بے رغبت انسان.
یو عجیب خبر معاویه رضی الله عنه کړی ده وی اما ابو بکر هر چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فلم يرد الدنيا ولم ترده ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل دنیا نه غوښته او نه دنیا غوښته نه د دنیا سره کار نه سره د دنیا کار نه د غوښته او نه دنیا راتله واما عمر او چې عمر رضی الله عنه فارادته الدنيا ولم يردها دنیا غوښته هغه دنیا نه غوښته دنیا دې غوښته چې هغه په وخت کې فتوحات او جهادونه او غنیمتونه ډېر به انتها زیات شي چې تفسیر ان شاء الله تاسو پر روان درسونه کې وره خو عمر نه دنیا نه غوښته واما نحن معوردن خپل ځان خبره کې چې هغه خپل ځان مبارک دي چې موت بسوي واما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن مون خو په دنیا کې دي ګډ وډ شي زموږ په وینه کې او په ډکو کې او په هر څه کې دنیا د معوردن د خپل ځان خبره کې اوچت انسان دغه جزیره چې هغه خپل ځان مبارک دي چې خبره کې موت بسوي عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې دنیا به ډېر راتله خو هغه دنیا نه غوښته او دا حدیث کې دا مسله رسول الله بیان کړی چې چا غم او سوچ او فکر اخرت شي اتته الدنيا وهي راغمه دنیا به لازم راشي لازم برازي په زور زبردستی سره براشي ورایي او د کوم سړي چې مقصد دنیا وګرځي او سوچ او فکر دغه رسول الله د غریبي مخې ته کی بس دا غریب بیا دغه یو خبره کې غریب شم وګی شم تګی شم قرضی غریب یم خوار یم دا ټول د ژوند د بده کې تیر شي او یو حدیث کې دا مرضی چې دنیا به سم منډي وي او دنیا به د دنه منډي وي د سړیو په دنیا به سم منډي وي دنیا به د دنه منډي وي تاسو ګوري خوشاله خپل ځان ته سوچو کوم چې په دنیا به ډیر منډي وي دنیا ته منډي وي پراسي نه راشي او ځکه یو حدیث قدسی کې دا خبر راځي الله سبحانه وتعالى وایي چې اې آدم بچیا زجر ته سوي ما غمنا نزبدل د غریبیم ختمه کوم مسلې بدل حل کوم او کچته زمانہ فرمانی کې نو په دې دنیا کې بدل د شي کار پیدا کوم چې ته صرف په دې کې مصروف شي او غریبي به نه ختمېدونکې الله سبحانه وتعالى وی زبده به دې کار کې مصروف کم چې ته په دنیا باندې منډه وي او چې خبر ده چې دنیا باندې پلاس نه راشي غریبي به نه ختمي دا کله چې انسان د رب العالمین سره رابطه پوری او صرف په دنیا باندې منډه وي عمر رضی الله عنه هغه انسان چې دغه په خلافت کې دوه غټ ملکونه او په هغه کې هغه ته سوپر پاور ویل کېدو یو فارس او بل روم فارس او روم د دوه ملکونه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح کړی شي د دوه غټ ملکونه دغه په زمانه کې بلکې د انګريزانو د خبره ذکر کوي د يهودو نصارایم کوي هندوانیم کوي کله سره یو څو کال نور ژوند دی نه د ټوله دنیا قبضه کوله او بهر ځبني اسلام راوستو عمر رضی الله عنه خپل نوم چې عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي او په دې ابن كعب ابن لؤي کې د رسول الله سره ملاوي په دې کې د نسب او د رسول الله نسب هغه ملاوي امير المؤمنين اولنی انسان چې هغه امیر المؤمنین ویل شي هغه دی دنه مخکې ابو بکر صدیق رانته امیر المؤمنین نه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د رسول الله خلیفہ نو د رسول الله د خلیفہ دی دا اولنی لقب چې امیر المؤمنین خو دې شي هغه په دمنه خو دې شي ابو حفص د کنیت مشهور خو په دینوم باندې د زوی نشتی العدوی القرشی او غټ خاندان د قریش
او مشهور لقب دی الفاروق چې مطلب دی فرق راوستون کې په باطل او په حق کې لغي وجه څه ده چې د فاروق ولکی ان شاء الله دا مسلې مخکې راشي د مور نوم چې حنتمه بنت هشام د ابو جهل خور نو د ابو جهل خورې ابو جهل د ماما دی او د دغه خورې په دغه تکړه کسان دیم د ماماګانو بشارو ذکر رسول سم د دعا کړې مخکې ورش چې الله په دې دوه عمرونو کې یو لا توفیق ورکړي چې مسلمان شي نیو عمر بن خطاب دی عمر بن خطاب دی بل عمرو بن هشام عمرو بن هشام د ابو جهل دی ابو جهل د بشن زورور سره او په خيار سره ځکه هغه ته جاهلیت کې ویل کېدو ابو الحکم فیصله به کولی رسول صلی الله ولدانو می خو جلا ابو الحکم نه داسه دی د ابو جهل دی جاهل انسان دی سره په اسلام نه پويږي نه دی به پس پوي د نبوت په شپږم کال باندې عمر بن خطاب رضی الله اسلام قبول کړي او په وخت کې د عمر 20 کالو 20 کالو په عمر کې ګوره اسلام قبول کړي زم کې چې د عمر بن خطاب د عمر ونه او د واقعات د بیان کې هغه ویل چې د 500 کالو سره او چې د شپېتو کالو وو چې تر سلويختو کال خو کم څه کوم نه د ګرځوي شو کالو زمنګ په وخت کې د وی شو کالو له گیمونو نه پاره گیمونو لکه په موبایل کې غریب پس اکثر وی د روجي په مناوړي ها مزدوري کې نه مزدوري کې خلمور پر ترغیب ورکې ګورو سړی پیدا دی لري اکثر به ته ویني 200 کالو الګو مزدوریانی کوي د سعودي عرب ته راولېږي دروغ دوکو باندې ولا شناختی کارډونه کې عمر زیات کی او څوک ول برید جوړي څوک سکه چې د مزدوري لاړ شي د دین مبارکي د 150 کالو سړی د ماشوم دی غریب لا سړي دی نه غریب لا سکړي دی دا موږ کې ډېر کسان د عمر د نوم چې ووري مزدشي پسړ کې جذبه پیدا شي او وير عمر د نه اوچت انسان شي په دې کار نه کیږي د عمر د سیرت بدن کې راوسته هغه د وی شو کالو په عمر کې هغه د کارونه کوي ته سو کالو ته نشي کولای تر اوسم ځان ته وی چې نه زما عمر دغه نه هغه د وی شو کالو په عمر کې د سي کارنامې کوي دغه ته وګوره د سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه دغه اسلام او دغه د مرګ په منځ کې دیو روایت مطابق شپږ کاری په دې شپږو کالو کې سعد بن معاذ رضی الله عنه د سکړی دی چې کله هغه مړ کېدونه د الله سبحانه وتعالى عرش راقیدل په دې شپږو کالو کې شپږ کال یو سره په اسلام کې تیر کی او په دې لږ وخت کې دا غسوګړي چې الله سبحانه وتعالى عرش راقیدل هغه په مرګ باندې دا وسوکو کنه او زموږه سلويخ کاله بګی تیر شو 1.5 بګی تیر شو 50 بګی تیر شو بلکې حالات زمون خراب شوي ولید بالله باز بګی دي حالات رو خرابي خ د بيدینی طرف رواني مخکې له گزاره کوي په ځواني او چې وادو کې بچی شي او نوسی شو کړوسی شي هغه بيدینی بګی ورورو خزياتي ولید بالله خبر می دا کوله چې صرف د سیرتونو ګورې بار بار د خبره کوم چې د سیرتونو د درسونو ګورې ډیر بار نه کوم چې صرف تاسو ووري او زه کوم زم چې ما بیان کوم تاسو جوړ خپل بیان وکړم دغه عمل کول واړي عمر بن خطاب رضی الله عنه زموږ ستاسو انسان د ګورې داول نه یاد ساتي زه دغه د سیرت شروع کوم او ځان سره یاد ساتي چې ګورغه سو انسانو ځینې چې تاسو په ځل کې راځي د اسمان په ملائکه کې یو ملک راکوي شو نه یا چې د بل څه مخلوقو زموږ ستاسو انسان او درته دا ول نه وي چې خزین وګوره او درته دا ول نه وي چې ګوره بچیو ان شاء الله زه په روان دا کې بیان کوم درس کې چې راغ څومره بچیو زموږ ستاسو سلور بچیږي سلور بچو نه رسته تبا کړی 15 دي شپږ دی وې عمر رضی الله عنه دیارلس بچو سره هغه په اسلام کې د کارنامې کړي
او موږ 2 بچي او 3 بچي هغه نه غارسه ګډوډ کړي. نو کوشش دا کوي چې کوم خبره ووري باغې باندې څه کوي عمل کوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه د نبوت په سوم کال اسلام قبول کړي شپږم او په دغه وخت کې عمر د 20 کالو. امام نووي رحم الله وی چې په کوم کال چې د اتیان ولا قصره په خشي او مکه کې نه دغه نه دیار لس کال بعد د پیدا شه دیار لس کال بعد وکانه من اشراف قریش. عجیب خبره ده اسلام چې قبلي د 20 کالو د دینه مخکې خبره ده، اوس د دینه مخکې خبره وې د قریش په عزتمنو خلکو کې وو. وإليه كانت السفارة في الجاهلية او د قریش سفیر په جاهلیت کې. فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم او بينهم وبين غيرهم کله چې د قریش په خپل منځ کې جګړه رااله یا به د قریش د بل قبيله سره جنگ راغی سم مسله برانه د خپل طرف نه به سفیر عمر بن خطاب رضی الله عنه لیکو. ندی دوه فائدې. یو عمر بن خطاب ګر زموږ پېښن ځواني نه و، زموږ دي ځواني ته ګورو دغه دي ځواني یعنی د دې جاهلیت کې خو د 20 کال نه کته لري کنه 20 کال ما خو د مسلمان شي دا خبر خو نه د 20 کال نه د لاندې او د قریش سفیر په جنگونو کې او معمولی خبرو کې نو سفیر چې لکه صرف معمولی ونته کې کار په جنگونو کې بغټو مسلو کې. او چې کله بچا دي چې کوی قبيله چې د خپل ځوان را پاسو چې موږ سره پلانې تکړه د پلانې دي چې نو قریش به د خپل طرف نه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو خپل انسان یو ضروري انسان یو حکیم انسان د مقابله په وخت کې چې کله د بل طرف نه مقابله نبی په دې وخت کې به کمزور کس خونه لګي کنه یو حکیم بادر یو دغه کس چې قبيله په یقیني جواب مونږ کې د زورور د دیو خيار د دې تکړه نه دی به لګو د سفیرو اسلامي په دیوله کې قبول کړو. بعض روایتونه کې راځي چې کله چې د اسلام قبولونو د مخ کې سړو اسلام قبول کړو یو ول زنانو نه دی یو سلوختم مسلمان دی په اسلام کې په سړو کې او کله یو ول زنانو سره حساب کې نو دی بیا 52 مسلمان دی. بعض روایتونه کې راځي چې یو کم سلوخ سړو ایمان راوړ او دری زنانو ایمان راوړ. بعضو کې راځي چې 15 سلوخ کسانو ایمان راوړ یو ول زنانو ایمان راوړ. لنډه دا چې د پر اولنو کسانو کې دي کته سلوخ کې او که 15 سلوخ کې او یو کم سلوخ کې هم بدغه اولنو 500 سړو کې هو دي. اولنو 500 سړو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه داغه بدنی صفات به مختصر ذکر کو. بدنی صفات د عمر بن الخطاب رضی الله عنه داغه رنگ چې دا سپینو سورو او سرواله به زورورو دا رنگ داغه په عام الرماده کې خراب شوی او تور شوی هغه چې تور شوی به داغه رنگ دا به غنم رنگ یو. عام الرماد د خلافت کې وکړ لغلو چې په کلمه مسلمانانو باندې ډېر سخت راغلی نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا وخت پورې سنه کوړي چې څو پورې مسلمانانو نو خوړلې دا غي دلاسه د عمر د رنگ خراب شو ور دا وخت پورې دا رنگ چې دا سور سپین رنگو ډېر دنګ انسان او د سر د وخت کمو ډېر کمو د سر د وخت دا ګڼ نو بلکې سر د مسجد د خالیو په دې باندې پاسه وختنو یو جسیم انسان او جسیمه یو غټ بدن او د بریتو د سکی چې دی دا بغټي او ذکر راځي روایت کې اذا حزبه امر فتلها کله چې بدی شي خبره کې سخت مسله براله یا به سوچ کو یا به غوسو ناغه سکی به ولا دي تاواله او زي مزکی په خبر یا سکی شي تاواله هغه په ځوان پوری مزکی موته بس کسان پریدي د خولې په پټه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم منه کړي د غټو بریتونه وغړ دي چې په دې شوندو له پاسه راځي په دې رسول صلی الله علیه وسلم منه کړي او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د مجوسو طریقه ده يهودو نصارو طریقه مسلمان به بریس پک ساتي
به د جهاد په موقع باندې برید غټول او خاص کر دغه د سوکي غټول د سلفونو ثابت دي نه بدی باندې مخامخ کافر چې دغه پیری ته مخامخ ورشي د برید د سوکي تاو کې نغه ویری دا بس کسان غړډ برید به خو دي او مخ به نور ګیره وسی ګیره ونی چې ته ځل کې د برید د موږ په خو دا ورکه ته عمر نه دا برید غټ نو د عمر دان برید چې د دې سوکي چې د وګدیوي او د غصې په وخت کې توهله انسان چې اسی یو نقشه جوړه کی دا غدري خولي مخ او دا غدري خولي بدن نشړي چې بابو ربدي خبر ډیر مزه کوله الله زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي چې روان بوډر تیز وته زورور سره ضرور وبنت او په دې مخ کې دوه توري کرخي شي دي اوخ کو دلاسه دا اوخ کې ډیر دا غره ډیر جړل وي نه دا اوخ کې بدی چې روان دي هغه اوخ کو په کې ځای کړو په دې مخ کې لار کړو دا هغه په دې نینګو کې دوه کرخي وي شي توري اونته کرخي او دا جړه دلاسه ګيري لوي چې کله سپینه شونه ګيري لوي نکریزه او د کتم بوټي دا رنګ دا به لورکو او غټه ګيره او سبحان الله عجیب خبره ده د شکل او د خالد ابن الولید رضی الله شکل بالکل یو شان او د لری نه چې براتلو نو سیرت کې راځي چې چا په دوه کې فرق نشي کولای چې چا نظر به کمزور په عمر بن خطاب باندې به ګومان د خالد بن الولید کو خالد بن الولید باندې ګومان د عمر بن خطاب کو دوه د اسلام غازمری چې دی سیرت د قربانیو نه ډک انسان ته هریان شي عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه بدني صفاتو چې هغه د جسم نه غټ انسان په بس سیرتونو کې راځي چې په اسبانی مسور خو به کته لګیږي اسبانی سره سور جو خو کته لګیږي د دې دنګ انسان او دا تعجب خبره نه ده ځکه چې ته آدم علی السلام نه سیرت رواخنه داخله کرورو کمزوري کی باډیانی چیتې شوي او قوت کمی نه دنن سره پس سوار له سو کاله مخکې عمر بن خطاب دا خلک به زورورو راوي باډیانی وغټي نو باغ غټو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه زورورو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا کتابت او لوستل د جاهلیت کې ذکر او ځکه قریش دې سفیر کړي مو د لیکل لوستل دا بوله ورتلو او ورکه او چې د پلار بډې غټي زموري نه چوري بلکې د پلار بو سړي سختی کوله خطاب د پلار خطاب ډېر سختی کوله او دې پوډو کوالی کې د چې کسانو ته ولا کړو جغوي بو خان ساتل چې دغه سره لوي شي نه ځکه به ورسته د خپل ماماګانو او خان ساتلی دغه خان ساتلی دغه د سره د وړکواله په ډیر سخت ماحول کې شه نو بدني زور ورو تکړو او هغه کې د عادتو چې خپل بچي به بهر ته لګل دی باندې ته د دې لپاره چې الته هوا تازه الته خوراکونه تازه نه الته د ماشوم بدني چې د زوروري اخلاق د غوینه زده کی نو تربیت به دي ذکر شي چې دا غزي خلق هغه سخ خلق عمر دن پلار چې په وړوکوالي کې عمر دلان د کسانو ته والا کړو چې غوي به خان ساتل عمر رضی الله عنه د اسلام واقعا د ډېر عجیب ده او دایت ساتي څنګه چې عمر رضی الله عنه په اسلام کې سخو د جګړه په شرک کې سخو خدا سخ انسان اخر څنګه وروړي د اسلام ته او دې کې تاسو ټول ته د فائدې ذکر کوم چې دا باز زموږ د مرګري نه امید شي یو کس ته یو پیر دوه خبرو کې بس بیا ختم دومره وسوک څخه نه څومره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه او الله سبحانه وتعالى غره د اسلام راوړو توفیق ورکونه تم د کم کس چې دعوت ورکړي مسلمان دی خو یو غلطي بکې ده بس ته ضرور خبره کوه قبول به کی ورز ان شاء الله لازم د باز مرګري په دور ز دعوت باندې سړی جننه بالکل چې کامل شوی نه منی نه
نه پریدو دا الله دی خطبا کی وی دی او الله دی دی سو کو الله دی سلو د خیره کی گزاره سره کوا شیخ بن باز رحمه الله هغه په سیرت کې دا راځي چې هغه یو الک تبغه خاتون لګل خاتونه باو کې د خاتونو د رواج ډیرو ناغالک بسندري اوریدي او شیخ ته دغه مبارک چا خبر ورکړو شیخ رحم الله باغه ته د خاتون لګل او څه د پاسه سل خته او تلګلو چې هغه بیا د شیخ خبر ومنلو راغه به دغه سره په مجلس کې ناس ودغه نه به علم طلب کو سره پاسه سل خاتون مو ته کې چې کست درې پیری په موبایل باندې میسج کو بس به حجت قائم شو دا خو اخر چې دي سوي چې نه مني د شری چې د بل فتوا بروج مرتد دی دغه چې مولا درې پیری دعوت ورکوي نه منله مرتد د ټکه وته نه وي یا دا چې د وجلو لایق دی وای دي یا دي وینه وای د دنه يهودي خره دا به خطرناکه فتوی دي يهودي دی نه د دنه يهودي خده یا مطلب د يهود نم په بدتر درجه کې دي نو ته به د جدا کورو تاسو کله داوود کړه د نه نیم سو کله زر کله نوح علی السلام د عمر امر بته داوود کړه ذکر ډیر خفه وینا پرون مو ته خبرو کړه بل مو ته وکړه دوی نه مې نو د دومره سخت انسان عمر بن خطاب رضی الله عنه اگر الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو د دې څنګه په اسلام کې سخت دغه شم په شرک هم سخو خو د دې سخت زړه کې دنه ګورې نرمي پرته وا او ذکر الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو په دې کې واقعا د عامر ابن ربيعه د خزي دغه خزوي چې ما د سورلي تیارونه او ځان می تیارو حبشې ته موږ هجرت کوو اولنې هجرت چې مسلمانانو حبشې ته کړه نو د عامر ابن ربيعه د خزل یاد خپل سورلي تیارې په دې کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه تیر شو باو کو د مسلمان نو ته وی سکوي وي موږ زو دلته موږ څوک دي دین ته نه پری دی او خلک تکلیفونه راکې زمزم زما خاونم سي عمر بن خطاب ته صاحبكم الله الله اساس مرګریش چې کله د خاوني واپس راغ عامر ان خزو ته وی عمر راغله او ته ساته د سړی مسلمان کی او ته څنګه استاد څنګه پته ولګي وی ما ته وی صاحبكم الله الله اساس مرګریش او دا خبره چې دن راوته د بری زړه کې به ګټ کې نرمي پرته ده سوچ او تدبر پکې پروت دی دا سره به اسلام ته راوړي هم هغه شانو شو سبحان الله امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول الله دا خبره کړو چې اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك وی الله رسول الله وی الله اسلام له عزت ورکه په دې دوه کسانو کې د هغه کس دلته کم چې تاسو به ادمانو کې نږدې او کم چې ستاسو ادمانو کې خوخي یو عمر بن خطاب دی او بل ابو جهل بن هشام عمرو بن هشام ندینم دا واضح شو چې الله سبحانه وتعالى ادمانو کې کم یو خوخ هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه په روایت کې راځي امام حاکم رحم الله راوړي عبد الله بن عباس نو روایت فايك خوازيه دي رسول الله دي شويلي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصه دي زي كده دعاء چې وخته شوی چا لپاره د عمر رضی الله عنه لپاره او په دې اولنی کې سړي باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل ابن هشام او په دې کې د عمر رضی الله عنه تذکره یوازې ده د اسلام راوړو واقعات دو مشهور دي د اسلام د ټک چې د بجله کې شی ناغه بخپل وای امام احمد رحم الله دا روایت راوړي عمر رضی الله عنه چې خرجت اتعرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پر رسول الله په وته چې هغه ته مخامخ شم او هغه سره بیا خبرې وکم او سخت دښمنی و د رسول الله سره فوجدته قد سبقني الى المسجد وی چې موقتونو رسول الله زمانه مخکې تلو جمعات مسجد الحرام ته تلو فقمت خلفه وزبغه شاته ودرېدم
غلي اتپتنو فاستفتح سورة الحق ورسوسم سورة الحق شروع فجعلت اتعجب من تأليف القرآن چې ساجي خبري نو بیا په دې ځل کې دي چې سبحان الله دا په دې ځل کې دا خبره له رسوسم تلاوت کو وي ما په دې ځل کې چې والله هذا شاعر كما قالت قريش دا سړی سره شاعر دې څنګه چې قریش وي زما په ځل کې دا خبره وا او رسوسم د سورۃ حق تلاوت کو نو رسوسم دې ستره ورسېدو انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سبحان اسب دې غسر برابر شو دی شاعر دې رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر وی پرېزل کې ما وی چې دا به د کاهنانو خبرین او رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وی چې څنګه ما پرېزل کې دا راځي چې دا به د کاهنانو خبرین او رسول الله تلاوت کوي ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون چې نه د کاهنانو خبري پرېزل کې یو ټکو شو اسلام دا صحیح خبره دا نه د کاهن خبري دی نه د جادوګر خبري او نه د شاعر خبري دا خبري یو چترب خبري امام حاکم امام بیهقی او دغه شان په نورو کتابونو کې لکه امام بزار امام طبرانی دي ټول دا قصه راوړي د خو په مختلف طریقو سره راوړي هغه مشهوره قصه ده انس رضی الله عنه خرج عمر متقلدا سيفه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر وروته د خپل تورې ځن سره راغستو په روایت کې راځي چې عمر نه بخپل وی كنت اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ویزه دې سخم د رسول الله مبارک په قریش کې سخت سړیو نو یو ورځ چې سخته ګرمي و او زه پر رسول الله په سیوتم سخته ګرمي په لار کې راځي او کس مخې لره ما ته چې اين تعمد يا عمر چت رواني د بنو زهره قبيله او کس سره ملاو شو ما ته چې اريد ان اقتل محمدا دا محمد صلی الله علیه وسلم وجنه ما خبر ولا ختمه وما ته چې وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهره بنو هاشم سره بسکه او بنو زهره سره بسکه دا خلق ته سړی چې باسانی وجه عمر بن خطاب دې سړی ته وی ما اراك الا قد صبأت ما د کاری ته زم صاحب شوی سړی مرګره دې سړی وته عجبا لك يا ابن الخطاب خطاب زوړی راځي سړی انك تزعم انك وانك زدايم غټ غټ خبرې کې وقد دخل عليك الامر في بيتك وخبر وسبب کور کې دنه چلی او تداوي در الله سبحانه وتعالى الطريقه د همیشه د حق د باطل په کور کې دنه پیدا کوي دا الله طریقه د تاریخ رواني او د وسه پوری وسم کم حق پرس علماء دي او هغه خلک چې په قران او حديث مضبوط دي هغه الله سبحانه وتعالى د باطل پرس ولې منځ کې را پیدا کوي د توی چې خبر غوسه کور ته راغلی ده او ته ما ذاك وي اختك قد اسلمت خور دی وی مسلمان شي او په روایت کې راځي چې ان ختنك واختك قد صبا وترك دينك سغوخه خور دی دوه مسلمانان شي د دین له پرې خو دی نو عمر نه ډېر غوسه کې بدوی بشرو ګرځیدو د خپل خور به کور دراغه فاتاهما وعندهما خباب دا اوس خباب رضی الناس هغه قران خو خباب رضی الله عنه باغ صحابه کرام کې کمزور وي فلما سمع بحس عمر توارى في البيت یسنګ د پدوی چې عمر نه راغی کور یو ګټ کې پټ شو ځکه دا وی په دبانې زور نه رسید تاریخ د نراغه په غوسه کې ما هذه الهینمه د هینمه د بنګ بنګ چرته د شي شو د سجل کو او غو سوره طه شروع کړه نبی او فلعلكما قد صبأتما ما ذکر د ځوانو کې سبيان شي دیو خو ته عمره نکه دا حق په دې بل دین کې نو موږ باغ منونه
سيدنا خبته فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا یو زورور سوک ولورکو به بدلت وبانی وو د خپل اوخ فجاءت اخته اخور لاله چې خپل خاون بچکم دي ته وي د حق د پر قرباني ورکړه عمر رضی الله عنه په مخ کې د اخور ګور وسو د سوي او منګه د کاکا او د ماما په مخ کې د رسول الله په حدیث باندې عمل نشو کولای لوی سړی وي د خلکو سره پالتو جنگونه کوي مسلمانان به تنګي به کې زوروري او چې کله ته په قران او حدیث باندې عمل وکړه نبی کړه یو نه لري او کړه د بل نه لري دا زنانه ده کمزوري ده نو را خپل خاوني د عمر نه بچکو نو هغه یو گزار ورکو ډېر سخت گزار ورکو فدم وجهها هغه مخي وینې کو ناغه غوسه په دې مخ لاس خو د وینې دتلې وی ارور اکه حق په بل دین کې نو موږ به منونه هغه ته دا خبره وکړه چې کله دا خبره وکړه نو بیا وته خصفاوي وي زه دا گوي کوم چې ما په الله باندې ایمان راوړ پر رسول باندې ایمان راوړ نو عمر راوتی وی دا کتاب را کومه کتاب دا تفسیر چې کوم کتاب راک هغه نو ورکو په زوري تر واغس چې راغس اخورته انک رجست پلیتی ته مشرک وانه لا يمسه الا المطهرون او دی قران له پاک خلق لا سوړي ګور دی مدا د زی تاسو ذکر کوم چې ګور دی غیرت په دین باندې ګور دی د دینداري ته ګور د الله سبحانه تعالی سره محبت ته ګور د غدي قران سره محبت که څوک موږ د عمر په شان سړي ته مخامخ کیو راته وی چې ته وای چې دا خبره شتي او دغه په مذهب کې دی نه و دوی وته ډیر کم خلک وای اکثر به دې سیم لاشتي چې بچونه یې ځامن مو ویلوي دی او که دا خبره باندې عمل وکړو کې دي او ځامن په سيري وی کې دي چې د میراث نه می دغه کې دا به دخل کی نه اسلام لپاره قرباني دي دې خور وته پاسه او دسو کا او دس غسل کا نو عمر نه پاسه او دسو کو به دا کتاب راوغستو بای کی سورۃ طه کولاو وکړه چې سورۃ طه کولاو بغیر پاسه لیکلو او هغه شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم عمر دنوی اسماء طیبه طاهره وړي خواږه الرحمن الرحیم نن سوال خلک د امت مثال وي د ماشومانانو د قران مثال د غټ وخت د بګړ ول درلوي مسلمان بګړ درلوي دي چې اوس عمر د مسلمان شي ها قران باندې پوه شو بجلال الله خواږه نمونه نسنګ به مسلمان د قران درس کینو په قران به پوه نشي او دغه په جبه کې د قران بیانول کیو په یو واضح انداز باندې به دې بیم نه پوي په قران باندې وسره نه پوي د بزړه کې به مرسي وسره کوشش وکړو مهنت وکړو اخلاص پکې لازم الله سبحانه وتعالى د خپل کتاب د پوه ورکړي مخکې شروع کړه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى چې کله د آیت وی عمر رضی الله عنه فتعظمت في صدري د آیت ربنه ډیر غټ ولګیت په دې سینې کې او په دې ځل کې چې من هذا فرت قريش د قريش د دینه تختی سوره خواږه خبره ده ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى الله نسيت بما جرى قريش دي نسيت تختي عجيب قوم خير لياو مخدته او غايتون تاسو معلوم دي بیا بګیدا الله سبحانه وتعالى تذکرہ مخکې شي بیا بګیدا موسی علیہ السلام تذکرہ راشي چې غور شنه الله سبحانه وتعالى وتعوذ کی فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى پیزار وبسته په یو پاک او مبارک وادي ولاقه کی او ماته د وحی د نبوت ته بار غوړه کړی الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام ته نبی به مخکې د آیت عمر ابن خطاب رضی الله عنه کله دې تر ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري
الله یقینا زمانه علاوه د عبادت داري څوک نشته زمانه پر منځونه کوي زما عبادت کوي عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره د آیت دې پر ورسره ویجی دلونی علی محمد رسول سم زیره توخه نه خباب رضی ګره پټ نهسته چې کله ووري چې عمر نه وی چې رسول سم کوم ځای کې راووت وی ابشر یا عمر زیره کو زیره خیم ځای کنه زیره خیم خوشاله شو زورور انسان اسلام ترانه نه وته دا حق زورور سړي ډیر مخ کیږي کته زه خیال کړی دا یو نیم سړی قران او حدیث ومني کنه دا قران او حدیث باندې عمل کوي زوروري د دې خبره ډیره مزه کوي ځکه چې د جمعات کې کوي د په علاقه کې کوي د په کور کې کوي د په هر ځای کې دا خبره کوي شي یرندو کې اونته کې موږ د عمرګری قصه کولو زموږ عمرګری ویغه دا خبره منلې چې در فلیدین شتي خو هغه چې کله په منځو درکم چې سوال کوم چې الله د بجلی چرته لاړې چې بجلی لاړې چې تور تیاری شي به فلیدین کې په جمعات کې نور منی جشتي خو د خلکو مخ کې نشي کول و دا سړی کمزور دی حق ته معلوم دی خو کمزور دی نه د حق چې ضرور سړی قبول کی نه دا مزک دغه ته خباب ته وی د جمعرات په شپه باندې وی رسول سم دا دعا کړو او ما د پته چې هغه دعا ده اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب نو رسول صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې دار ارقم ته چې کله د ورسېدو نه اواز یو کې چې ماته ور کولاو نو دغه زورور سره داخله کې ویریدو چیرې دې چې راغله دینه کې دې څه شری را دی فاستجمع القوم دا قوم ټول رسول سره باو کې کمزوري مرګري دا ټول رسول سره راجم شو رسول سم ته سوق ته وی دغه عمر راغلی رسول الله تور سلام ده څه بغرت اراده براغلی نو حمزه رضی الله عنه نسوي مالک وشي چې لغوته عمر راغلی او ان کان عمر اگر که عمر دې ورته کولاو ک اسلام قبلي ډیره ښه کنه قبلي د تور او د سر ورته کولاو کې د نه راشي نغه عمر ته ور کولاو کو چې کله عمر د نراغنو د رسول سم د کپړې نه دي سونی ورخ کو ویته قسم په دې انتظار چې الله ستاسو مبارک دي سه ایتونه نازل کړي لکه څنګه چې د ولید ابن مغیره مبارک نازل کړي الله دغه مبارک خبره کړي کنه په سوره المدثر کې او په سوره القلم کې ویته قسم په دې انتظار نو عمر ته چې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله زګوي کو چې تر الله رسوله او الله دې عبادت حقدار دي نو فکبر اهل الدار د نجسوکم ناس بدر رقم کې ټول تکبیر وي دا مکه دي یو خو دې تکبیر سره بیا ما رسول الله ته ګور ډاری کې وته وی یا رسول الله کیناستوس و ډیر وخت پکې نه تیر شي الاسنا على الحق موږ به حق نه یا موږ به حق وی دا به باطل نه دا بار چي وی او ففيم الاخفاء یا رسول الله به ولې پټ نه شي نو موږ په دوه صفونه کې وته بهر ته دا اول بیر مسلمان بهر راخکار شو په یو ځای نو په دوه صفونه کې راوته انا في احدهما وحمزه في الاخر يوسف اول کې حمزه او بل صف اول کې عمر رضی الله عنه او منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم نو تر دې چې مسجد حرام ترلو نو قریش ماته وکړو حمزه ته وکړو نو د ډیر غصې نه د سرونه بیا کته او د یو بل سره دا خبر وکړي چې قوم زمونږ نه ګډوډ شو دغه چې دا غټ کسان زمونږ نه لاړو همیشه خلک په دې غټو کسانو ډیر خپکی چې غټ سړی خراب شي ناغوی جوړه دا غټ کسان زمونږ نه خراب شي دا هغه ورځ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم درنوم یې خو د الفاروق حق او د باطل ومنځ کې فرق راوستون کې یو عجیبه خبره د بصیرت کې راځي وی عمر رضی الله عنه چې کله مسلمان شو نیمه به داخله کلیدو د مسلمانان د قریش به وهل د مشرکین به وهل د ظالمانو به زره ظلم کو ولا يصيبني من ذلك شيء او ما ته بچا سره نیمه د غوښته چې اسلام کې ماتم تکلیف ملو شي دا څه خبره خباب رضی ته تکلیف ملوي بلال رضی ته ملوي بل ته ملوي بل ته رسول ته تکلیف ملوي ما درې څوک سنوي نو اسرائیل ما
فجئت الى خال ابي جهل ابو جهل فزلان قل ما بس یغړي رچې انسان ما به دا وروټه کوي ما ته یسوع کوي ما چې ابن الخطاب زوی وقد سبأت سابشيما هغه ما ته د نه جدي سمکو او دا وری رب سره باندې د خو دې ورغلی چې ما سره جنگو کې سبب وي ابو زور رابر کوي زه خپل کار کوم وای چې بل زي تلاړم الى رجل من عظماء قريش دب قريش کې مشران اواز مو تو کروت بیا غش خبر مو تو کسین چې خپل ما ته کړو وقال لي مثل ما قال او غش خبر ما ته ګوري ګور دي سم کو ګور زه کوي به دې بنورو قسم بشران نو یو کس ما سره ملاو شي ما ته جر خطاب زوی سکه و مې چې زما د اسلام په خلکو ته ولګي دي سوکم وې دغه پلانې چې کینی د قریش سره د دې چغل خورون ته ګره په خېټه ډېری خبره ښکارا کوي ټولو ته دته وای چې دې ستیو ته کې دې خبره منیم نه وي چې دغه دومره سخت سره دې دین پرې دي نه دغه ته وای چغل خور دې سره په خېټه ډېری کنه دې خبره ټول په مخ کې بیانې ویزه باغه به سورل ما جدا کوي مو ته چې ګوره دې خبره ده ما د خپل دین پر خو د صابي شه ما خو ته دې څنګه کوي خبره زمو استا به منځ کې چاته ونه وي دا خبره زمو استا به منځ کې شي یخوي چې ها او قد فعلت رشتاوي ما چې نعم رشتاوي قسم به ده هرم ما د دین پر خو د رسول صلی الله علیه وسلم شو او چا د سونه شي وجي څنګه عمر د وزره او پښوم او د قریش د منځ دورغه ودرید فنادى بعلى سود خبره ووري لک سات باندې ان ابن الخطاب قد سبا د خطاب زوی ګره صاحب شوی دی نو سړی راټینګ کوي ګره ځکه دا ګټ سړی سره خراب شو وی چې کله د خبرو کړو د ټول په معنی رالو په یو ځای نو اذا هو هم غوي ما وي اذا هو هم غوي ما وي او دغه وخت چې ما د تکلیف ملاوي شي په دین کې واجتمع عليه الناس ټول خلک راجم شو په دې کې زما ماما راغی څوک دی ابو جهل راغی چې چلې وی عمر وی صاحب شه ناغه راغی منځ کو د لاس دې اوچت کو وی زما په امان کې دې زما خوري ته وګوره څوک سن وایي وره غلی شي زما د خوري نه وی چې کله دا خبر وکړه نو بس یو ټول خلک زمانه خوارش یو په دې کې جدا څه خبره پر امامه په سره مې موتی چې جوارو کا رد علیک د خپل امان د ځن سره ساتل زسته ما مې سکو نو به دا هغه وخت نه زما په دې جون کې دا سختي شروع شوې دغه چې امامه لا سواغست کړ الته ابو جهل سممولي سره خو نه نه چې ابو جهل لا سواغلی نه بین نور خلک مخې تراتلی شي خو چې ابو جهل وی چې زما په امان کې نه بیا غو یریږي غو سني شوې نه بس هغه سید وستي 100 زره کوي وسره دې دې ګډوډ شي دی چې زمونږ سره نه لګي بالکل هر څه پرې خو دي نو په دا وخت نو زما او د قریش په منځ کې بیا د مقابله شته شي تر دې چې الله سبحانه تعالی مسلمانانو له عزت ورکو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه مبارک درزي امام ابن ماجه رحم الله د روایت راوړی دی او امام حاکم راوړی دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه ولما اسلم عمر کله چې عمر مسلمان شو نزل جبريل عليه السلام پرسون بسره يا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر پاسمان کې ملائکه وبل مبارکان ورکې د عمر بن خطاب د اسلام دلاسه ملائکه وبل مبارکان ورکې او په روایت کې درځي عبد الله بن مسعود وی په صحیح بخاری کې د روایت ما زلنا اعز منذ اسلم عمر کوم وخت چې عمر د اسلام قبول کړه موږ به عزت کیو روایت کې راځي وی منګه موږ ال کولاو کو کړ چې عمر بن خطاب مسلمان شو موږ د خپل رب بندگی کولاو کړه موږ بهر راخکاره شو موږ خپل دین راخکاره کو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ولقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر موږ د مسجد الحرام په خوا کې موږ نشو کولای په کولاو تر دې چې عمر بن خطاب اسلام قبول کو یو روایت کې راځي امام طبراني رحم الله راوړي عبد الله بن عباس عمر روایت اول من جهر بالاسلام عمر بن الخطاب اولنی انسان چې اسلام راخکاره کړی دغه څوک دی هغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو روایت کې راځي صہیب رضی الله عنه وی کله چې عمر د اسلام قبول کو اظهر الاسلام اسلام کارک زګور مسلمان شه ودعا الیه علانیه او خوا زه دغه طرف د دعوت شروع نبی سوي جلسنا حول البيت د کعبه په خوا کې نه سوي په سوري کې دوه خبره پرې خو
ویالته من کېناستو وطفنا بالبيت ځان طوافونه شروع او وانتصفنا ممن غلظ علينا او چاره ظلم زیاتی کړ دغه بدلا غسته دا کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه مسلمان شو دا دلیل دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا یو چت انسان یو ضرور انسان د دې نبوت په شپږم کال باندې مسلمان شوی دی او د میاشت ذل حجې وا او عمر دغه سو ویش کال عمر کې ورته درس شي ځکه ماته استفاوله کوي چې د سیرت سره او د عمر وتنی معلوم سره چې د په وخت ډیر عمر بوله نه د عمر په دغه وخت کې ویش کال دا غینه بعد د هجرت واقعه دا به ذکر کو نور چې به کم د فضائل په حدیث کې راغلي غو ان شاء الله پر روان درسونه کې بیان کو د هجرت واقعه ډیره عجیبه ده علي رضی الله عنه وما علمت احدا هاجر الا مختفيا وچا چې هجرت کړه د مدینې ته په پټه تللی ای مسلمانان کمزوري او دا خبره نه یاد ساتي مکی دور د مسلمانانو باندې کمزورتیا وخت تیر شوی مدني دور دیو کې مسلمان زورورو الله د دوه وختونو راوستي په دی چې مسلمانانو کله مکی دور په شان حالات پتا سره شي دي سي بکوي لکه څنګه رسول سم کول او کله مدني دور په شان حالات پتا سره شي نه به دي سي کوي لکه څنګه رسول سم کړي دوی دي سوري نه کول چې دا ټول لایو شي او د کعبه په خوا کې ولر ټول خو په زور او شور سره چې موږ زو هجرت لسوک د موږ منه کی دي کولای شو کني شو ولې نه کولای د پته یې کې نقصان دی او د پته یې کې فائدې نشته د دین په دې ځبنه ودرېږي مخکې بلال نشي حالات ته به سوچ کې د علماو سره مشورې کې مشرانو به تپوس کې دین دا خبره د ګورې سني چې کدو کړي سړی برازي دین خبره و بیانې دې کوم مشورې کې دې کې تپوسونه کې دې کې د اهل الخبره هغه علما چې دغه په اسلام کې او خبره د تجربه دغه نه تپوس کې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه زموږ د پیغمبر زموږ یو نمونه دي صرف په مدینه کې نمونه دي ها تاسو اما کوم دي د نبوت ته ملاوي دونه د مرګ پر رسول زموږ د پاره نمونه خبر ما ټول دي پوری شروع کړه چې وګوره با صحابه کرام چې هغه په وخت کې مسلمان شي د رسول سره کمزوري هغه په پټه هجرت کړي علي رضی الله عنه وی ټول هجرت په پټه کړي الا عمر سوید عمر بن خطاب رضی الله عنه فانه لما هم بالهجره رسول جو اجازه ورکو او د روان شو تقلد سيفه خپل توري رواغسته وتنكب قوسه او کم لنده جو سره د غشي وشتو د پاره هغه هم سره واست وانتضى في يده اسهما او ځان سره یو غشي رواغست واتى الكعبه او الكعبه خاطره واشراف قريش من فنائها هذا قريش غيب سوري جناس مشرا فطاف سبعا وطواف وشكري ثم صلى ركعتين عند المقام ابراهيم سيد ركعته ثم اتى حلقهم وبداويد حلقوا له كم جه ورا جمشي وشاهت الوجوه الذي دم مخونه بشرمون وشرميه كم جلت ناشتي خصفای وته ټول ته دا غټه جذبه د غټ زور وړي دا ورو لړې ګران کار دی ګوره شاهت الوجوه د پاوه کې غټ خلک دي په دنیا کې دا غټ خلک دي قریش سرداران دي غټه قبيله وشاهت الوجوه د مخونه دي وراني شوی د سمجل جلت ناشتي من اراد ان تثكله امه و ييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي کڅوک دا غواړي چې خپل مور بورکی او خپل بچي یتیم کی او خپل خزه کونډه کی فليلقني وراء هذا الوادي دې خلنا خو دې ما سره ملوشي زروان من هجرت په لار باندې او بدی لارزم فما تبعه منهم احد یو کسب سینه دا ورغله ادا نور با صحابه کرام پاتې شي کمزوري او د بده چې عمر نه روان دي بس ډایرک کوي موږ هم تاسو جوړه زی ګوري دوی سو یو کس وسرم یو کس پسې مرانه او ته پته دي سره سخت سره او خبره هم سخته وګ هیڅ وته مونږ عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه انسان د سیرت کې راځي شهید عمر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم المشاهد كلها
رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر جنگ کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه وكان ممن ثبت معه يوم احد او د احد په ورځ باندې رسول باندې سخت راغلی و نیو کچ چې رسول سره مضبوط ولاړ غسوک ته عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ډېر عجیب انسان د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع دا بسنګ کې د جنت په اوس پکار هر وخت کې به د رسول الله سره وو ان شاء الله پروان درسونه کې به تاسو عجیب واقعات ووري د ژوند چې څنګه عجیب انسان څنګه عجیب فضایل لغلی ده د خلافت څومره عجیب او بای کې څه شي دا په تفصیلا بیانو خو په اخر کې ما تاسو ته ویل چې د بچو تذکره وکاو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه بچی چې ټول هغه دیارلس بچیو سره الکان او جنکی ټول او په دې دیارلسو کې نه چې زامنو او سلور هغه جنکی یو زید الاکبر لوی زید مته چې وبلو مشتي نو دویم د زید الاصغر د دو زامن دي چې هغه نوم سره زید دی خو یو ته اکبر ویل کی بل ته اصغر ویل کی په دې باندې فرق کی یو لوی او بل کشر دریم زوی در عاصم سلورم دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او دا ټول مشهور دي او د رسول الله په سنت باندې هغه انسان چې رسول په سنت باندې هر څه قرباني هغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بل دی عبد الرحمن دا 15 شپږم دی عبد الرحمن الاوسط منځنی عبد الرحمن اوم دی عبد الرحمن الاصغر وړو کې نه درې عبد الرحمن د به زمونو او دې کې یو فائدہ زمونږ نه چې 2 کلی اخو د چا نوم یو هغه به خپل کلی نه چې 2 کلی اخو نو دا پلاني نوم دی نبي ابو لانی نمونه ګورج به دغه نمونه کوم زمونږ د دې اسو کې لیکلم نشي عجیب نمونه جاغلی کله کې د بازو په عربي جبم نشته چې عربي ته څنګه راوړو موس ما یو عجیب نوم لیدلو ما به راغله وی عمرې لته په وخت کې دلته یو کس فاعل خیر او عمرې له کسان لګل نو ما ته زمانو د کس ته وګی ما ولي ما سید او بو وته نو ما استاسنم دي نه بس انم لیکل رواني شروع وي زمانو د شاجیل زمانو دي ما د پلاری سرم دي او درته ما بخپل له سود نوم لیکل یو خو جوړې دوه خبره وي زمانو شاجیل له خبره پلار نوم سره وي قادل د نیکنوم دي سره غابل شاجل ولد قادل ولد غابل نو تعجب بګنه په کارځ کې چې په دې دومره خلکو کې به ته خیال کې چې پلانینو کې نه پلانینو به لازم دا نشنا نمونه راو باسه نه په شریعت کې دا څه مسله نشتی دا څه حرام نه دي چې انسان په یو کور کې یو نوم دوه درې کسان لکې دا اوس ګوره د په زمانو کې درې عبدالرحمن دي او د په زمانو کې دوه دی هغه زید نوم دي نه د نیکنوم یې خودن وسیله یا ضرور نوم یې رول خو یې ترنوم یې خو د مامان یې خو د دغه څه حرج نشتی اگر که زموږ عرف کې خلک دا خبره بده غني خدا مشکله ده اوس موږ ته ګران شو یو سلیخ کول نوم خو وخت لکه مثال کې اسماعیل نوم خو وخت ارمان دې خپل ځول اسماعیل نوم کې اسماعیل یا مور درازي نو یا پلانې نه قبل پرس کی دی ولا نو بیا غوي سجلوږي د دې لیکلو مخبل وسیله کی ویسه ورګه بدل دی راوخ دا است خفغان خبره نه څنګه پرګه خوشحالي خبره یو سره وسره لګي زبانو ځان لګي خو کلی خبره او بل دانو ما په ټیکه خو نه راغسته چې ما کې خو دوی زما شو بلکې کسو کې دینه هغه دانو ځان لا یا خو دیش یو زوی چې د عبید الله د اتم زوی دی او نه هم زوی د عیاض دی عیاض د زوینم دی داغه نه باندې مشر ذو حفصه ده کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم او بل لوري رقیه او درې ملوري زینب ده سلورم لوري فاطمه ده حفصه رقیه زینب او فاطمه دا ټول شو دیار لشو عجیب خبره ده عمر رضی الله عنه ودونه ډیر کړي خو بخپل به وی دا ودونه ګورې زره شهوت پر نه کوم ډیر پر کوم چې بچی مې ډیر شي بیا وی ولولا الولد
کچرته بچی بګینه په دې خزو سړی چې ملو شي دینه بچی نه پیدا کړي ما بالیت الله ارى امراه بعيني اس پروا مې نشته کې خزر سره بسترګې نه ممنه خزر سره ملاوي د سي زماجه لپاره چې بچی مړي شي اسلام خدمت وکي خزر سره ملاوي کوم دې لپاره چې مجاهدین پیدا شي خزر سره ملاوي کوم دې لپاره چې علما پیدا شي خزر سره ملاوي کوم دې لپاره چې د اسلام د لپاره د خلک پیدا شي چې هغه د دین لپاره قرباني ورکړي الله سبحانه وتعالى دیالس بچي ورکړو دې سره چې زموږ د اولنې درس یا اولنې د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت مبارکه د اختتام ته ورسیده الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات دغه سره په جنت الفردوس کې وکي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.